پاکستان له امرالله صالح سره څه اختلاف شروع کړی دی. له امرالله صالح سره ولې ضد کوي او بلخوا بیا جو بایدن د منتخب ولسمشر په توګه ګمارنې پیل کړي دي. سلامونه لیدونکو، دا دوه لنډ مهم او تازه خبرونه تر اخره وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پاکستان یوازې له ده سره د اختلاف له امله د ویزو د ویش طرحه رد کړې ده. امرالله صالح په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري له پاکستاني سفارت سره د ویزو د ویش په طرحه خبرې شوي دي، خو د پاکستان سفارت له دې مسلې سره مخالفت کړی دی. دی وایي د پاکستان سفارت د امرالله صالح د نامه د موجودیت او دا چې دا طرحه هغه جوړه کړې ده د دې بهیر مخالفت کوي. د دې مخالفت سره هم صالح ویلي چې بهرنیو چارو وزارت به له پاکستاني سفارت سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي ترڅو په دغه بهیر کې اسانتیاوې رامنځته شي. 3 ورځې وړاندې امرالله صالح جنرال خوشحال سعادت د پاکستاني ویزو د ویش بهیر د تنظیم لپاره مسؤل وټاکه او لومړي مرستیال وویل چې دغه بهیر کې به اسانتیا راولي او د فساد مخه به ونیسي، خو د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له دې بهیر سره مخالفت څرګند کړی دی او وایي چې دوی به دې بهیر کې د چا مداخله نه مني. بلخوا بیا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر کلیدي ګمارونو پیل کړي او په دې ترڅ کې رون کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر رئیس په توګه ګمارلی دی. کلین به د جنوري په 20 د جو بایدن تر لوړې مراسمو وروسته رسماً په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه په کار پیل وکړي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال چې جو بایدن پکې مرستیال ولسمشر و هم نوموړی د بایدن د دفتر رئیس و. د راپورونو له مخې رون کلین د مالی او روغتیایي کړکېچونو په مدیریت کې خاصه تجربه لري. جو بایدن په داسې مهال پر ګمارونو لاس پورې کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د ترسره شویو ولسمشریزو ټاکنو پایلې نه دي منلي او له ځانه یې سم ګلمرجان جوړ کړی دی. نوموړي ټینګار کړی دی چې یادو ټاکنو د رڼو پایلو په هدف به له قانوني لارو خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که د دې دوو مهمو خبرونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو زموږ له یوټیوب چینل سره اوسئ.